سلامونه نیکه له دوستانو راځي وروستی اپډیټ یا وروستی معلومات چې د اس آی وی په اړه وو او د شان خپل د صفحې څخه نشر کړو چې آیا اس آی وی شروع شوی دی، آیا اس آی وی انټرویوګانې ورکوي، آیا اس آی وی ویزې ورته ورکوي، آیا انټرویوګانې تاسو ته کوم ورقه کوم شی ایمیل تاسو ته درغلی دی چې تاسو کوم سفارت ته غوښتي یاستئ. دا ټول هغه سوالونه دي چې په دغه ویډیو کې ما درته جوړ کړی دی. تر اخره پورې ویډیو فالو کړه او پوه به شئ چې آیا اس آی وی فعال شوی دی او که نه. افغان ایوک په وینا د ډونالد ټرمپ ادارې یو ځل بیا د افغانانو لپاره ځانګړی مهاجرتي ویزې اس آی وی پروسس پیل کړی. هغه ویزې چې د افغانانو او د هغوی د کورنیو لپاره چې د امریکا له حکومت سره همکاري کړې وه. خو د دې ادارې په وینا دا کار ممکن یوازې یو ظاهري اقدام وي چې په پای کې وایي د ډله ییزو ردونو لامل شي. افغان ایوک مشر وایي موږ ګورو چې افغان غوښتونکو ته ویل کېږي چې د ویزو انټرویو وخت ونیسي، سرحدونه واوړي او د امریکا سفارتونو ته حاضر شي. خو هغوی ته نه ویل کېږي چې د اوسنۍ پالیسۍ له مخې ډېر احتمال لري چې د دوی غوښتنلیکونه رد شي. هغه زیاتوي دا یوازې اټکل نه دی بلکې د بهرنیو چارو وزارت د یو لوړپوړي چارواکي په رسمي شهادت کې هم یاد شوی دی. د مارچ په 10 انډریو ویرک چې د کډوالو د مهاجرت په چارو کې د امریکا مرستیال وزیر دی د واشنګټن ډي سي فدرالي محکمې ته ویلي و چې د اس آی وی پروسس د سږ کال په فبروري کې محکمې د حکم له مخې بیرته پیل شوی. خو مهم ټکی دا دی پروسس کول د دې معنی نه لري چې ویزې به حتمي ورکړل شي یا امریکا ته د ننوتو اجازه به وي. دا موضوع د یو قضیې برخه ده چې نوم یې دی افغان ان عراقي الایز. دا هم ومنله چې د افغانانو لپاره د سفر بندیز لا هم پر ځای دی او قونسلګرۍ مامورین اړ نه دي چې غوښتونکو ته مخکې له مخکې ووایي چې آیا هغوی د رد کېدو له شرایطو سره مخ دي که نه. د وخت اهمیت هم ډیر دی. امریکا حکومت پلان درلوده چې د مارچ تر 11 پورې په کمپ اسایلي وتړي چیرته چې 10,000 نه څخه زیات افغانان د بیا میشتېدو په انتظار کې بند پاتې دي. ځینې افغانان چې په دې کمپ کې دي وایي هغوی لا د مخه ویزې لري. ځینې د اس آی وی پرته او مخکې له دې چې د دې کمپ ته راوستل شي جدي ارزونه پرې شوی و. خو بیا هم هغوی لا هم په نامعلوم حالت کې دي. تر اپریل 8 پورې کم لا هم فعال دی او ځینې کسان مجبور شوي دي چې د امریکا له حکومت څخه مالي مرسته واخلي او بیرته افغانستان ته ستانه شي. هغه څه چې مخکې ویل شوي وو نه به کېږي. شنوندوی واضح ډول وایي په ساده ژبه خلکو ته ویل کېږي چې پروسې ته حاضر شي خو حکومت له مخکې پوهیږي چې پایله به رد وي او دا خبره ورته نه ویل کېږي. ډېر خلک خپل محدودي پیسې مصرفوي، سرحدونه تیروي او حتی ځان په خطر کې اچوي. داسې پایلې لپاره مخکې ټاکل شوی دی. په اسلام آباد کې امریکا سفارت پلان لري چې د ویزو انټرویو یو شمېر 25% زیات کړي. خو بیا هم خبرداری ورکړل شوی چې که ډېر ځایونه افغانانو ته ورکړل شي نو دا به د پاکستان سره اړیکې اغیزمنې کړي. د معلوماتو له مخې تر اګست 2025 پورې 1,58,110 یعنی کام اپروول ورته ورکړل شوی خو لا هم انټرویو نه دی شوی، ویزې نه دی ورکړل شوی او دا کارکوونکي د کمښت له امله او دا پروسه ښایي څو کاله وخت ونیسي. پایله دا یوازې یو اداري بهیر نه دی، دا د زرګونو افغانانو ژوند او امیدونه او راتلونکی دی. خلک حق لري چې حقیقت مخکې له مخکې پوه شي. شفافیت باید موجود وسی. مهرباني وکړئ دا معلومات شریک کړئ ترڅو نور افغانان یې بې ضرورته خطر، لګښت او ناامیدي تجربه نه کړي. بیا هم ډېره مننه دوستانو، ژوندي اوسئ. دا وروستی اپډیټ د اس آی وی په اړه چې د شان وینډویر خپله صفحې څخه نشر کړه. ما غوښته چې دا په تحریري توګه تاسو ته ووایم چې که چېرته څوک په خط و قلم باندې نه پوهېږي په انګلیسي باندې نه پوهېږي، فقط ما هماغه متن ترجمه کړی دی څه چې په شان وینډویر خپل صفحې څخه نشر کړ، پښتو ته مې ترجمه کړی دی او بیرته دا مې ویډیو جوړ کړ خاص هغه افغانانو د خاطره چې هغوی تر اوسه هم د پروسې ته معطل دي او ضرورت لري چې دغه پروسه زر کار وشي او راشي یونایټډ سټیټ اف امریکا ته. نو هغې د خاطره دا یو عامه پوهاوی ویډیو دی خاص د عامو خلکو د خاطره چې هغوی کیسونه لري
خصوصا ایساوي په برخه کې یا سپیشل ایمیګریشن ویزا نو هغه د خطر او دا ویډیو مې جوړ کړی دی نو تاسو کوشش وکړئ چې چیرته کوم هم اپډیټ تاسو غواړئ که چیرته تاسو کومه غوښتنه لرئ که چیرته تاسو کوم دغه لرئ نو که د امریکا کې یاست نو تاسو کولی شئ چې د یو مهاجرتي وکیل سره وګورئ حقوقي وکیل سره وګورئ چې هغه د برخه کې دغه لري تجربه لري او پوهیږي چې باید سره هم تاسو ته ځواب درکړي او که چیرته تاسو بیرون د امریکا هستئ بیا تاسو کولی شئ چې هلته مسلکی کسان شته دي هغه یو څنګه ته لاړ شي خپل کیسونه هغه باندې ټیسټ کوي هغه کیسونه مو هغه باندې دغه کیس ورته وایي پروسه کې یعنی کوم کیسونه چې تاسو مخ ته وړئ که چېرته تاسو خپله نشئ کولی نو کولی شئ چې یو چا څنګ ته لاړ شئ چې هغه پوهیږي ورباندې هغه تجربه لري او هغه کړی دی ځکه چې ډیری اسنادونه داسې دي چې هغه ډکولو ته ضرورت لري هغسې ډکول باندې چې ته نه پوهیږي ورباندې نو ته کولی شئ چې یو مسلکي کس ته وښایي او هغه درته دا کار مخته ویسي او زیاتره نور خلک دي چې مثال خلک ولي او اسنادونه ستا په اسنادو باندې نور خلک لیږي نو د هغې خلکو د نه لرې پاتې شه او همیشه کوشش وکړه چې خپل اسناد دې ځان سره وساتې او چیرته چې ځان سره ویسه او همیشه چاته یې مه ورکوه چې مثال دغه در سره یو زه بیا سبا راځم او وړم او دغه دی هغه دی همالته چې لاړلې همالته کښېنه اسناد دې ورکړې خپله باید ورسره ناست اوسئ او هغې نه وروسته بیا پرېږده چې پروسس شي که چېرته تاسو بیا په امریکا کې یاستئ نو دلته کولی شئ چې بیا حقوقي وکیلانو سره وګورئ دلته حقوقي وکیلان تاسو دپاره لازمه مشوره درته درکوي بیا هم ډیره مننه دا وروستی معلوماتو چې شان خپل د صفحې څخه نشر کړو د اس آی وي په اړه نو ما غوښتل چې تاسو لپاره هم نشر کړم که چېرته دا ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک کمنټ وکړئ او نورو دوستانو سره دا ویډیو زما شریک کړئ او که چېرته بیا هم زما صفحې ته نوي راغلي یاستئ نو کولی شئ چې زما صفحه فالو کړئ تر څو نوی اپډیټ شوي معلوماتونه تاسو ته ورسیږي په خدای مو سپارم ښه ژوند تاسو ته غواړم او ښې چارې سلام علیکم